अस्सलाम वालेकुम। 1990 په اخیره کې دی پاکستان خارجه پالیسي ته داسې مسله پیش اسله چې هغه وجه نه دی پاکستان نه بلکې ټولې دنیا خوبونه ورسله. واقعیت داسې اوسله چې عراق صدر صدام حسین دی د خپل پړوسی ملک چې هغه فوجي قوت لحاظ سره ډیر کمزوری و، یعنی د باندې د عراق تیلو چوري الزام ولګاو او په دغه باندې د حمله هم وکړه او دا یې په خپلې قبضې کې ونیوی او دلته یې 1900 هم ورته وویله. په ایک ټیم باندې د عراق یو فوجي قوت او صنعتي طاقت هم و، یعنی د سره سکډ میزایلونه او کیمیاوي هتیار و. دا جنگ دا د تیلو په بنیاد باندې سلا و. نو عراق سره چې د چوره ګرد وړوکي ممالک پراته و، نو هغه فوجي قوت لحاظ سره ډیر کمزوري و او دو دا سوچ کاو چې دا خو عراق په موږ باندې حمله نه وکړي. نو په ایک ټیم باندې د سعودي عرب حفاظت لپاره امریکا میدان تراله. د دې سعودي عرب چې خپل ملټری هډ کوارټر یې جوړ کړ او عراق ته دا ورته ویلا چې ته خپل فوج د کویت نه وباسه. نو عراق ته لدغ شینه انکار وکړ. نو سعودي عرب کې دي 34 ممالکو یو اتحاد جوړ او دا اتحاد مقصد دا و چې عراق موږ له کویت نه وباسو او سعودي عرب دی پاکستان ته دعوت ورکړ چې ته دغه چې شامل شه. خو پاکستان چونکې په اسلامي ملکانو باندې حمله نسله کولای، نو پاکستان دا رائے وا چې اسلامي چې چوره ملکان دي په دنیا کې دو جنگ نه بجای دو دي خپل مسلې په باتچیت طریقې سره حل کی. نو پاکستان فوج او حکومت ته دا مشوره وکړه او نواز شریف ته دا ویله چې په مذاکراتو تر باندې به موږ عراق له کویت نه باسو او دغه لپاره د کوششونه هم لګول. د دې اسلامي ملکانو دورې هم وکړې چې موږ صدام حسین خبرې ترچینو او په د باندې دا خبرو منو، خو صدام حسین دی خبرې ته بالکل چناستېده نه. نو پاکستان آرمی او حکومت په مشورې سره چې اضافي دستې سعودي عرب ته ولېږلې، یعنی دوی د سعودي عرب ناراضګي نسله کولای. نو دا دستې سعودي عرب ته ځکه لېږلې وې چې دا به بیک اپ په تور باندې سعودي عرب چی بلکې دا به په عراق باندې حمله نه کوي. او عراق ته دا هم ورته ویله چې ته کویت نه خپل فوج وباسه. نو دغه آباد پاکستان دی چې فوجي دستې نور هم ولېږلې. نو دلته داسې واقعه وسله چې نواز شریف دی دغه واقعې سوچ نسله کولای، یعنی دا دستې چې چما سعودي عرب ته ورسېدلې هغه آباد پاکستان آرمی چیف چې کوم دا دغه دی په عراق په حق چې او امریکای خلاف دا بیان وکړ چې عراق په امریکای لپاره دوم ویتنام ثابت شي. نو بجای دغه چې په دغه جنگ کې دی د دې پول کردار ادا کړای و، د دې دغه ته يهوديانو سازش ولا ورته ویلا. نو دغه آرمی چیف بیان لوجینا پاکستان په عوامو چې دا تاثر پیدا شو چې د کوم فوج سعودي عرب ته چې درجه اصلاح دا نواز شریف په خپل مخې لګلای دا او دا د عراق سره جنگونه لپاره درجه دا. نو دغه لوجینا نواز شریف پر ډیر مشکلات پاکستان چې پیدا شول او بل طرف ته سعودي سفیر چې کوم دا دغه د پاکستان شکریا هم ادا کړه. نو آرمی چیف اسلم بیگ بیان لوجینا پاکستان په عوامو چې دا رائے پیدا شله او دو رائے چې کومه دا د عراق په حق چولا، یعنی عراق صدر صدام حسین تصویران دا پاکستان چې په روډو باندې کله عامه بخرچېدل او دغه پر خلک ته روډو ته هروتل او مظاهره شروع کړي. انجمن طلبه اسلام دغه د امریکای خلاف پاکستان چې د مجاهدینو برتیانه شروع کړي او جمعیت علماء اسلام دغه د عراق سکډ میزایلو سره جلسه جلوسونه شروع کړو او پاکستان کې دی یو داسې ماحول سره پیدا شو لکه صدام حسین دی اسلامي یو غټ هیروي او د جنگ د کفر یعنی امریکای سره حالانکه دغه سينو یعنی صدام حسین دی یو وړوکی اسلامي ملک باندې حمله کړې و او دای نیولای او د خلاف امریکا نه بلکې د سره نور 34 ممالک هم په دغه اتحاد کې د اسلامي ملکانو فوجیانو شام، مصر او مراکش والو هم په شامل وو. دین مخ چې د عراق یو بل اسلامي ملک ایران سره ډیره په اوږدو باندې جګړه کړې و. عراق حمایتان چې کوم دي امریکا او برتانیا و. عراق په جازو باندې به امریکای جنډې هلګېدلې وي او برتانیې فوج به عراق مدد به هم کاوه او هغه ته میزایلانو تجربه هم ورته کولې. نو مقصد دا و چې دا جنگ دی کفر او اسلام په درمیان چې نه و بلکې عراق ته یو وړوکی کویت چې هغه مسلمانانو ملکو په هغه باندې د حمله کړې و. نو دغه خلاف 34 ممالکو یو اتحاد سره جوړ سلاو او دوی په عراق باندې حمله وکړه. عراق کې داسې سره نیست نابود کو. نو د فوجي قوت او سندي طاقت بالکل سره ختم کړ. نو عراق جنگ لوجینا پاکستان چې نن مسایل ډیر سره پیچیده شول او نواز شریف ته دوه مسلې دا پیدا شلې. اولنۍ مسله دا و چې جمعیت علماء اسلام
دا دی حکومت نه جراسلا او دغه سربراه عبدالستار نیازی دغه دی استعفا ورکړه او دومه مسله دا وه چې پاکستان آرمی چیف او نواز شریف په منځ کې فاصلې سره پیدا سلې نو دا حالات په نور هم خرابېدل خو دا د دې آرمی چیف مدت چې کوم ده دا هم پوره کېده او بل نوی آرمی چیف پراته نو دغه واقعه ډیره دلچسپه ده یعنی نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم چې کوم ده د دې اسلم بیگ ته نور ایکسټینشن نسلی ورکولای ځکه چې د به د سیاست چې مداخلات کاو او نواز شریف ته دا خبر بالکل ورخوښه نه وه نو په ایک ټیم باندې به پاکستان چې چمن نوی آرمی چیف جوړېده نو دا به صدر او وزیر اعظم په مشورې سره جوړېده نو په ایک ټیم باندې چې د کوم مو سینیر کسان وو صدر د ایغه درې نامونه دا د نواز شریف سره ډیسکس کړو چې ایغه چې د اولنای نام جنرال شمیم ګلوال وو دوم نام دی جنرال حمید ګلوال وو او دریم نام دی جنرال آصف جنجووال وو نو چې د کوم دریم نام وو جنرال آصف جنجووا نه د نواز شریف سره لګیدل او نواز شریف دی جنرال آصف جنجووا سره نه لګیدل نو پاکستان صدر دی دغه دریم نام منتخب کو یعنی جنرال آصف جنجووا د پاکستان آرمی چیف جوړ کو نو په دغه ټیم باندې دی آرمی هاوس او وزیر اعظم هاوس په منځ کې ډیره فاصله وه نو دا خو صرف لا شروعات وو تابړتوړ حملې چې کومې دي دا به د آباده شروع کېدلې بل طرف ته دی پاکستان اپوزیشن لیډره بېنظیر بوټو دا د پاکستان ته راغلی وه او د صدر سره ملاقات هم شروع کړي وو یعنی نواز شریف حکومت یې ختماوه او دا هغه صدر وو چې 2 کاله مخکې یې دې حکومت ختم کړی و